په دې ویډیو کې موږ ته د اعدادو یو محور راکړی ده چې پکې دغه نښې چې دي لکه ABCD او دا چې دي دا هر یو د یو عدد په بڼه باید موږ ومنو او ویلي دي چې تاسې د منفي B په اړه څه ویلی شئ. هغه برخې د دغه درې واړو برخو څخه څه سمې وي انتخاب کړئ. ګورئ وایي B مساوي کېږي د منفي D سره. B ګورو چې د صفر نه چپې خواته یوه شمیره راځي، یعنی دا کیدلی سي چې منفي یو اوسي. ګورئ دغلته ځکه چې د صفر څخه یوازې یوه شمیره چپې خواته ده، وایي دا مساوي کېږي د منفي D سره، او D خپله د صفر څخه یوه شمیره ښي خواته ده، یعنی که دا مثبت یو وي نو د D مخالفه چې ده هغه دغه منفي D ده. منفي D د D مخالف ده، یعنی د C څخه یا د صفر څخه یوه شمیره چپې خواته راځي چې د همدې B سره تطابق کوي. صحیح ده؟ نو د دې ځای B مساوي د منفي D کېږي، ځکه تاسې سمې وویلې چې دا منفي یو کېدلی سي او دا هم منفي یو کېدلی سي. دا صحیح ده. راځو دویمې برخې ته. وایي ای د B مخالف دی یا B د مخالف دی، خو ګورئ تاسې ای که د B مخالف اوسي نو باید دغه B هم په چپه خوا کې د صفر څخه په چپه خوا کې همدغسې په درېیمه شمیره کې راسي. ګورئ ځکه چې ای چې دی یو دوه درې د صفر څخه په ښي خوا کې په درېیمه شمیره کې ده، او B په چپه خوا کې ګورئ په چپه خوا کې په لومړۍ شمیره کې ده، یعنی که دا منفي یو اوسي دا مثبت درې ده، نو ځکه دا بیخي صحیح نه ده، دا نه ټیک کوو یا صحیح یې نه نیسو. همداسې درېیمه برخه کې وایي B مساوي کېږي د منفي B سره. B ګورئ د C څخه یوه شمیره چپې خواته ده. صحیح ده؟ نو که د دې مخالف منفي B اوسي، ځکه که دلته یې موږ ته راکړی هم نه ده، نو موږ پوهیږو چې د یو عدد مخالف عین عدد د مختلفه یا د مخالف علامې سره ده. عین عدد ګورئ دا هم B ده او دا هم B ده، خو دا چې چون د دې مخالف ده دا منفي B راځي، نو دا هم صحیح ده. راځو دویم مثال ته. دلته یې هم موږ ته همدا د اعدادو محور راکړی ده، خو ویلي چې د منفي C په اړه تاسې چې وایي هغه برخه چې سمه وي انتخاب کړئ. ګورئ وایي منفي C مساوي کېږي د صفر سره. دلته یې منفي C ماته کوم ځای کې نه ده راکړی، خو د هغه مخالف چې C ده راکړی ده، او C خپله د صفر ټکی ده، نو دا صفر که منفي C یا مثبت C چیرته نه ځي، همدغه ځای ده. نو دغه C هم چون د دغه صفر نمایندګي کوي، که دا منفي C اوسي یا مثبت C اوسي د صفر ټکي باندې ده، نو دغه صحیح ده. راځو وایي منفي C مساوي کېږي د C سره. ما وویلې چې صفر منفي او مثبت دواړه په یو ځای کې ده. اول خو له دې نه منفي صفر موږ ویلی نسو، بیا که اوسي هم د دغه منفي C ځای هم همدغه صفر ځای ده. منفي C مساوي د C سره هم همدا معنی ورکوي، ځکه ما تاسو ته وویلې C یا منفي C دواړه د صفر نمایندګي کوي، نو که دواړه د صفر نمایندګي کوي، هم منفي C هم C، نو دا دواړه مساوي دي. همداسې منفي C وایي مساوي د B سره کېږي. ګورئ منفي C یا مثبت C هر یوې چې دا صفر دی، نو دا د B سره مساوي نه ده، دا غلط دی. راځو بل مثال ته. د T په اړه تاسې څه ویلی شئ؟ هغه برخه چې سمه وي انتخاب یې کړئ. دلته یې بل محور د اعدادو راکړی، ګورئ دغه توري هم فرق کوي، نو دلته یې ویلي دي چې T مساوي د صفر سره کېږي. ګورئ T د صفر په ټکي باندې ده. صحیح ده؟ یعنی T او صفر دواړه یو شی دي. نظر په دغه محور باندې دا صحیح ده. T مساوي د منفي T کېږي، لکه مخکې چې منفي C مساوي د C سره کړی وو او C صفر و، دلته هم T صفر دی، نو که دا منفي T C یا مثبت T C، یعنی که د T متضاد اوسي یا خپله T اوسي، دواړه صفر ده. منفي T هم دغلته صفر ته راځي، ځکه صفر که منفي C یا مثبت C ښي خواته یا چپې خواته نه ځي. دلته یې ویلي دي T که مساوي C متضاد د منفي T سره. دا منفي چې تاسې د قوس نه بهر ګورئ دا د متضاد معنی ورکوي، نو دا د دې معنی لري چې یعنې T مساوي د منفي T د متضاد سره ده. ګورئ منفي T متضاد خپله T ده. صحیح ده؟ ګورئ دغه منفي مې وویلې مخکې د قوس نه د متضاد معنی ورکوي، یعنې متضاد د منفي T مساوي کېږي د T سره. متضاد د منفي T خپله T ده، نو T مساوي د T یا صفر مساوي د صفر، دا هم صحیح ده.